ډیر یو بد خبر د منظور پښتون وروسته علي وزیر او محسن داوړ هم ونیول شول. دا چې ولې او څنګه ویډیو تر اخره وګورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د منظور پښتون په ننګه د لاریون پر مهال په اسلام آباد کې د پی ټی ایم دوه مخکښ مشران محسن داوړ او علي وزیر هم د لسګونو نورو ملګرو سره یو ځای د پنجابي پولیسو له لوري ونیول شول. د وروستیو معلوماتو له مخې محسن داوړ، علي وزیر، افراز سیاب خټک، بشرا ګوهر، عصمت شاه جهاني په اسلام آباد کې د پی ټی ایم د نورو مخکښو څیرو سره یو ځای د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي دي. خو یو شمېر سرچینې وایي چې افراز سیاب خټک او فعال بشرا ګوهر په اړه بشپړ معلومات نه دي خپاره شوي، خو په سیمه کې نادرکه دي. په ټولنیزو رسنیو کې هم یو ویډیو خپاره شوې ده چې پکې ښکاره د محسن داوړ د نورو ملګرو سره یو ځای د ظالمو پاکستاني پوځیانو له لوري نیول کیږي. راپورونه وایي دوی ځکه نیول شوي دي چې یوازې په یو ځای کې ورته د یوې غونډې اجازه ورکړل شوې وه، خو دوی پراخ لاریون په پلان کې درلود. خو لاریون کوونکي وایي چې محسن داوړ او ملګري غوښتل چې لاریونونه سره یو ځای له ټاکل شوي ځای ووځي او د پنجاب ریاست پر ضد په لوی لارو، چوکونو او سړکونو باندې لاریونونه وکړي. منظور پښتون وړ مشپه د پاکستاني ریاست له لوري نیول شوی دی چې د هغه په غبرګون کې د پاکستان او افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو له لوري لاریونونه پیل شوي دي. نن د ورځې په اوږدو کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا، د پیښور، مردان، بلوچستان، وزیر، سوابۍ او سوات سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په ملاتړ لاریونونه پیل شوي دي. د افغانستان په خوست، ننګرهار، بامیان، کندهار، کابل، کونړ، لغمان او په نورو ولایتونو کې هم د پی ټی ایم پر ملاتړ او د پاکستاني ریاست پر ضد لاریونونه پیل شوي دي چې تر هغه پورې به دوام وکړي څو پورې چې منظور پښتون او نور غړي راخوشي کړی شوي نه وي. د یادونې وړ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتون په نیول کېدلو باندې د ټولې نړۍ سیاسي څیرو غبرګونونه ښودلي دي. دوستانو خواږه نظرونه مو غواړم په کمنټ کې. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې نو راسره لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاه، خو وخت درته غواړم.